د کاڼي کرښې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ګلونو مینوالو یو ځل بیا د خپل کلیوال سلامونه ومنئ ته به د ټول برکو روغ یاست مینوالو موږ د حافظې له کمزورتیا څخه شکایت کوو او په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول ځینې تحولات چې زموږ ستاسې په ژوند او ټولنه کې رامنځته شوي دي نهایت زموږ ستاسو ذهنونه مغشوش کړي دي او په یو ډول زموږ ستاسې ذهنونه اغېزمن شوي دي یو څه تر ډېره پورې په ذهن کې نشو ساتلی ولې مو ذهن کمزوری کیږي کوم لاملونه دي او څنګه کولی شو چې ذهن بیرته پیاوړی کړو بیرته یې ورغوو راځئ نننۍ ویډیو راسره تر پایه وګورئ او ذهنونه مو پیاوړي کوئ مینوالو تر ټولو عمده لامل چې ذهن ورسره کمزوری کیږي هغه د انسانانو ګناهونه دي معنه دا چې که چیرې موږ تاسې خدای مو که ګناهونو کې راګیر شو او ګناهونه کوو نو هر څومره چې زموږ ستاسې ګناهونه په پرلپسې ډول تکراریږي او زیاتیږي زموږ ستاسو ذهن ورسره کمزوری کیږي الله تعالی شتمني هر چاته ورکوي ولې علم هر چاته نه ورکوي الله تعالی ته نږدې بندگان پرهیزګاره بندگان الله تعالی په خپل علم باندې نازوي او په دین کې ورته پوهه ورکوي نو که چیرې موږ تاسې غواړو چې پوهه مو زیاته شي علمیت مو زیات شي واضحه خبره ده چې علم او پوهه دا په ګیډه کې نه زده کیږي د ساتنې یوازینی ځای هغه اعصاب یا مغز دي نو هغه څوک چې الله تعالی وایي چې پرهیزګاره دی زه ورته په دین کې پوهه ورکوم طبیعي خبره ده چې د هغه ذهن به پیاوړی کیږي او هغه به بیا پوهه ترلاسه کوي نو د ذهن د پیاوړتیا یو تر ټولو مهمه حل لاره هغه له ګناهونو څخه ځان ژغورل دي او تر ټولو ستر لامل چې ذهن ورسره کمزوری کیږي هغه د ګناهونو ترسره کول دي نو راځئ که غواړو چې ذهن مو پیاوړی شي او له کمزورتیا څخه یې وژغورو ګناهونو څخه لاس واخلو او الله تعالی ته رجوع وکړو نیکي وکړو او پرهیزګاري اختیار کړو یو بل مهم لامل چې په هغې سره هم ذهن معمولا خرابېږي او له منځه ځي بلکې ړنګېږي هغه ناسم خوراک دی په ځانګړي ډول د سهار ناشته نه کول دي ډېر کله زموږ ستاسو معمول داسې جوړ شوی دی چې موږ تاسې د غرمې یا د شپې دپاره خلکو ته میلمستیاوې برابرو خو په پښتو کې بیا یو متل داسې دی چې د سهار ناشته په خپله وخوره د غرمې میلمه ته ورکه او د شپې دشمن ته ورکه معنه دا چې د شپې یوازې هماغومره خوراک وکړئ چې تاسې تر سهاره پورې پې انرژي واخلئ تاسې پې ماړه شئ ولې اضافي انرژي ستاسو په بدن کې پې ذخیره او زیرمه نه شي ځکه په دې سره ستاسو بدن کیدلی شي ډېر چاغوالی ترلاسه کیدلی شي ستاسو بدن ورسره اضافي هغه انرژي زیرمه کړي چې د ګټو په ځای نقصانات ستاسو بدن ته زیات وي نو هڅه وکړئ چې د سهار ښه ناشته وکړئ په سهار کې هغه خواړه وخورئ چې ستاسو بدن ته ډېره انرژي ورکړي تر څو تاسو د ورځې پر مهال په ښه ډول باندې کار وکولی شئ نو هغه خلک چې د سهار ناشته نه کوي یا دا چې په سهار کې هغه خواړه خوري چې بدن ته کافي انرژي نشي ورکولی معمولا په متواتر ډول که دغه عمل ترسره کیږي د دوی ذهن ورسره کمزوری کیږي که چیرې تاسو غواړئ چې ذهن مو پیاوړی وي راځئ په سهار کې ښه ناشته وکړئ د ذهن د بېنظمۍ او د ذهني فعالیتونو د ګډوډۍ یو بل ستر لامل هغه ډېر زیات خوراک کول دي ځینې وختونه موږ تاسو په خوراک کې اعتدال نشو کولی نبی علیه السلام فرمایي چې تاسې کم خوراک وکئ کم خوب وکئ او دارنګه کمې خبرې وکړي د کم خوراک کولو هغه اصلي راز و رمز په همدې کې دی چې بدن به یوازې هغه څه چې اړتیا ورته لري جذب به یې کړي او اضافي به په بدن باندې د خوړو کوم بوج یا پیټې نه وي نو د دې لپاره چې موږ تاسې همغه خواړه مو چې خوړلي دي په ځای مصرف شي لږ په خوړو کې باید اعتدال وکړو تر څو زموږ ستاسې خواړه په همغه ډول چې بدن ورته اړتیا لري په بدن کې جذب شي نو که چیرې د خوړو دغه ترتیب و تنظیم ګډوډېږي خدای مکه زموږ ستاسې ذهني توازن ورسره ګډوډېږي په ذهن باندې فشار راځي ځکه ډېری کله د معدې له تکالیفو سره د سر درد دا یو ځای وي ډېری خلک چې د معدې تکلیف لري هغوی د سر درد علایمو نښې هم ورسره لري معنه دا چې د ډېر خوراک له امله معده زیانمنېږي او د معدې زیانمنېدل یا معدې ته تکلیف او زیان رسېدل دا په خپله په اعصابو باندې بوج راوړي او ذهن ورسره کمزوری کیږي نو که چیرته غواړو چې ذهن مو بیا هم پیاوړی وي راځئ خوراک مو منظم کوئ او هڅه وکړئ چې میانه روي وکړئ په خوراک کې ډېر خوراک مه کوئ بل مهم لامل چې هغه د ذهن د کمزوري کېدو باعث کیږي هغه د نشهیي توکو کارول دي خدای مکه که یو څوک په ډېرو عادي نشهیي توکو باندې هم روږ دی ولو که موږ تاسې فکر کوو چې خدای مکه هغه یوازې سګرټ یا نسوار استعمالوي د وخت په تېرېدلو سره د ده په ذهن باندې ناسم اغېزه کوي او ذهن یې ورسره زیانمنېږي نو هڅه وکړئ چې په ټوله کې د نشهیي توکو له کارونې څخه لاس واخلئ او بل همدا لامل چې د ذهن د کمزوري کېدلو باعث ګرځي هغه د ډېرو خوږو خوړل دي ډېر خواړه مینوالو د دې لامل کیږي چې زموږ ستاسې اعصابو ته غذایي مواد او پروټین په سمه توګه ونه رسیږي معنه دا چې ډېر خواږه ډېر کله د دې لامل کیږي چې عصبي سیستم ته
د غذایي موادو په ځانګړي ډول د پروټین په رسولو کې د حایل یا د ټکر په توګه واقع شي. نو هڅه وکړئ چې ډېر خواږه ونه خورئ. که څه هم بدن ته د انرژي په ورکولو کې خواږه ډېر زیات رول لري او د ویناوالۍ په برخه کې زیاتره استادان د دې لارښوونه کوي چې د دې لپاره چې ستاسو ذهن کافي کالوري انرژي ولري، هڅه وکړئ مخکې له دې چې یوې غونډې ته د یو ویناوال په توګه داخل شئ، تاسې هلته ویناولي وکړئ، یو د خوږې یوه برخه یا لږ خواږه تاسې وخورئ تر څو ستاسو ذهن کافي کالوري انرژي ولري. مګر د ډېرو زیاتو خوږو خوړل نه یوازې دا چې د غاښونو د لمانځه تللو، نه یوازې دا چې د ځینې نورو تکالیفو د رامنځته کېدلو لامل کېږي، یو ستر اغیز هغه په ذهن باندې دی چې ذهن ورسره خرابېږي او له منځه ځي. بل مهم لامل هغه ککړتیا ده. هغوی چې په ناپاکه چاپیریال کې ژوند کوي یا دا چې خپل نظافت ته پاملرنه نه کوي، دا خلک هم ذهنا کمزوري، ځکه د دوی د ذهن معمولا د داسې چاپیریالونو سره روږدی شوی دی چې هلته د سالم ذهنیت درلودل ناشوني دي. نو تمه ده چې تاسو د خپل ذهن د پیاوړتیا او هغه له کمزورۍ څخه د ژغورلو په خاطر باندې خپل چاپیریال او د خپل ځان پاکوالي او صفایي ته ډېره پاملرنه وکړئ. د اعصابو د پیاوړتیا یا د ذهن د پیاوړتیا په برخه کې یوه بله حل لاره استادان دا هم ذکر کوي چې تاسو کوشش وکړئ چې منظم خوب وکړئ. لږ خوب ډېر کله د دې لامل کېږي چې ستاسې ذهن تر فشار لاندې راشي او په ځانګړي ډول ستاسو کاروباري یا ستاسو په اصطلاح روزمره فعالیتونه چې کوم دي هغه له ځنډ و خنډ سره مخامخ شي. نو تاسې کوشش وکړئ مینهوالو چې منظم خوب وکړئ، د شپې وختي ویده شئ، سهار وختي راپاڅېږئ او خپلو کارونو ته په وخت رسیدګي وکړئ. د لږ خوب کول دا هم ذهن زیانمنوي او بالاخره د حافظې یا په اصطلاح د دماغو د کمزورۍ په ټوله کې لامل کېږي. بل ستر لامل د دماغو د کمزورۍ هغه معمولا د ویده کېدلو پر مهال د سر پټول دي. موږ تاسې ډېر کله د ژمي په موسم کې کله چې ژمی وي، هوا سړه وي، کله چې ویده کېږو نو معمولا کمپل یا بړستن سر پټوو پکې او دا د دې لامل کېږي چې موږ تاسې په داخل د کمپل یا بړستن کې یوازې له خپل بدن څخه چې کوم کاربن دای اکساید وځي همغه بیرته تنفس کو. نو هغه کاربن دای اکساید چې له بدن څخه خارجېږي بیرته په تنفس کولو سره په ټوله کې بدن ته او په ځانګړي ډول عصبي سیستم ته کافي اکسیجن نه رسیږي چې اعصابو ته د کافي اکسیجن یا د پوره اکسیجن نه رسېدل دا په خپله د عصبي کمزورۍ لامل کېږي. نو هڅه وکړئ چې یوازې د کمپل یا بړستنې د ګرمولو په خاطر سرونه پټ کړئ. کله چې کمپله ګرمه شوه د هغه نه وروسته بیرته خپل سرونه ښکاره کړئ او هڅه وکړئ چې بیرون تازه هوا تنفس کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو ذهن پیاوړی پاتې شي. یو بل ستر لامل چې هغه د ذهن د کمزورۍ لامل کېږي البته هغه د ناروغۍ پر مهال کار کول دي. ډېر کله ځینې کارونه زموږ ستاسې د ژوند داسې دي چې موږ تاسې مجبور یو چې په هر حال کې هغه ترسره کړو. ځینې وظیفې موږ ته راکول کېږي د ځانګړي مهالویش له مخې چې باید په همغه مهالویش کې دننه ترسره شي، پای ته ورسېږي. نو انسان دی فطرتاً کېدلی شي یو څوک ناجوړ وي، ولې دی مجبور دی چې باید کار وکړي. د ناجوړتیا یا د ناروغۍ په وخت کې د کار کول دا په ذهن باندې ډېر زیات بوج راوړي. نو تاسې هڅه وکړئ چې کله ناروغ یاست ذهن مو راحت کوي، نه دا چې تاسې په ذهن باندې نور فشار هم راوړئ. نو هڅه وکړئ چې د ناروغۍ پر مهال کار ونه کوي، ځکه تاسې به د لنډې مودې لپاره خپل کار پای ته رسولی وي، ولې د اوږدې مودې لپاره به مو خپل ذهن کمزوری کړی وي. نو راځئ لنډمهالې موخې که چېرته ځنډېږي پروا نه کوي، ولې د اوږدمهاله موخو د ترلاسه کولو دپاره مو خپل ذهن تل پیاوړی وساتئ. او وروستی حل لاره او د ذهن د کمزوري کېدلو وروستی لامل هغه د فکر نه کول دي. الله تعالی د قرآن عظیم الشان په ډېرو مبارکو آیاتونو کې موږ تاسو ته لارښوونه کړې ده، انسان ته یې لارښوونه کړې ده چې تاسې فکر وکړئ. اولا یتفکرون د دې برخې هغه اصلي موخه او هدف دا دی چې انسانان باید فکر وکړي او که چېرته انسانان هر څومره ډېر فکر کوي د دوی ذهن ورسره ډېر پیاوړی کېږي. معنه دا چې ذهن نه ستړی کېږي، ذهن اعصاب دماغ دا نه ستړي کېږي. کله چې موږ تاسو وایو چې اعصاب مې نور ستړي شو یا ذهن مو ستړی شو، دا په اصل کې ستاسو د فزیکي فعالیتونو یا د ذهني فعالیتونو پر اساس ستاسو د نور بدن په اصطلاح ستړیا ده. ستاسو ذهن هېڅکله نه ستړی کېږي، ستاسو نور بدن ستړی کېږي، د دغې ستړیا اثر په دماغو باندې هم راځي. ولې کله چې تاسو په خپله فکر کوئ یا په اصطلاح زده کړه کوئ، هر څومره چې ډېره زده کړه کوئ ستاسې ذهن ورسره پراختیا مومي، یا هر څومره چې ډېره تاسو مطالعه کوئ ستاسو ذهن ورسره نور هم قوي کېږي، پیاوړی کېږي. معنه دا چې دماغ یا ذهن هغه څه نه دي چې په مصرفولو سره کم شي، بلکې هر څومره چې دا مصرفېږي او کار ترېنه ډېر اخیستل کېږي په هماغومره اندازه دا نور هم پیاوړی کېږي. نو هغوی چې فکر نه کوي
او همدغسې په بې فکرۍ او بې اعتنایۍ سره خپل ژوند مخې ته وړي د هغوی ذهنونه تل همداسې تت او کمرنګه پاتې کېږي هغوی چې هر څومره له خپل ذهن نه ډېره استفاده کوي ډېر فکر کوي په خپلو چارو کې ورځنیو فعالیتونو کې یا دا چې د کتاب لوستنې او د تدریس او د درس په برخه کې نو هر څومره چې له ذهن نه ډېره استفاده اخیستل کېږي په همغومره اندازه ورسره ذهن نورم پیاوړی کېږي نو مینوالو زموږ د نننۍ کاڼي کرښې اصلي موخه دا وه چې ذهن ولې کمزوری کېږي لاملونه یې څه دي او څنګه کولی شو خپل ذهن بیرته ورغوو تمه د ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي د ورته نورو اصلاحي او پوهنیزو ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل تل څارلی شو نړۍ مننه